کنن د عمل ونه کو د دنیا زوی شوې د دنیا دپاره د عمل کو د آخرت زوی نه شوې چې د آخرت دپاره د عمل کړی نو آخرت بصیر بیا حساب در پاتې وي د اوږده امیدونه سړی غرق کوي ټول عمل هم د کبیرو ګناهو د جملې نه ده داسې کنکۍ ګناه نه خدای پکې څوک چې د اور نه بچ شو جنت ته داخل شو اصل کامیاب دغه ده او بیا الله تعالی وی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور ژوند د دنیا نه د مګرم اسباب د دوکې دي دنیا ملعونه ده په دنیا کې چې څه شیان دي ملعون دي الا ذکر الله وما ولا خو دنیا چی ده وای هغه اسباب د غفلت چیست دنیا از خدا غافل بودن نیک و ماشو نقره و فرزند زن دنیا چی ده دی الله نه غافل کېدن خزه سره زر کالای اولاد تا دنیا نه ده که سبب د غفلت نه و سره زر ډیروه سپین زر ډیروه خو الله مه ویروه دا دنیا نه ده ملعونه چې ده ملعونه دا ده چې دغه سبب د غفلت وګرځي د ښځې د وجې نه انما اموالکم و اولادکم فتنه چې ورته ویل شوې دي د اولاد د وجې نه د ښځې د وجې نه د دنیا د وجې نه چې عبادت در نه پاتې شو ذکر در نه پاتې شو د آخرت فکر در نه پاتې شو دغه فتنه ده او الله تعالی وی حضرت پیغمبر علیه السلام ته چې د مشرکینو ته نصیحت کوي او نه مني رب کریم دته څه وی ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلههم الامل فسوف یعلمون پرېږده خوري دې چکي دې دنیایي خواهشات پوره کوي خو دوی امیدونو مشغوله کړي دي آخرت د ذهنه تر وستلی خو فسوف یعلمون زر ده چې پوه بشي وای په دغه کې د یاکلو یتمتعو کې اشاره وکړه دې ته چې دغه انسان چې د آخرت فکر نه وي ورسره د دو د چارپای فرق نشته چارپای هم صرف خوړل کوي او خواهشات پوره کول کوي پرېږده د دین د چارپای اولئک کالانعام بل هم افضل ورته ویل شوی ده کنه پرېږده دغه چې نصیحت باندې عمل نه کوي آخرت ته توجه نه کوي د چارپای غوندې مثال لري دوی خیال دا ده چې اوږده عمر هغه وروسته د حدیث اخر کې بیا ذکر کوي وما هو بمزحزحه من النار هغه آیات که زر کاله عمر شي د جهنم نه خلاصېدی شي حضرت علی کرم الله وجهه او خلکو دا دنیا روانه ده مسافره ده در نجی آخرت تر ته مخامخ ته را روان ده دنیا شال ورته پاتې کیږي آخرت مخ ته درته را روان ده او هر یو زمن لري دنیا هم زمن لري آخرت هم زمن لري تاسو د دنیا زمن مه کېږئ د آخرت زمن شئ نن ورځ عمل شته حساب نشته خو د قیامت په ورځ بیا حساب ده هلته بیا عمل نشته دنیا شاته ده دا معنی دا لرې کېږي آخرت درته را روان ده دا نږدې کېږي په ملت ملت موږ آخرت ته نږدې کېږو دنیا رانه پاتې کېږي د دغه کابل نه چې اوس موټر وځي د اډې نه قندهار په لور روان شي په ملت ملت کابل شاته پاتې کېږي لرې کېږي قندهار را نږدې کېږي نو آخرت درته را روان ده مخ ته ده او هغه ته ورځې نو د هغه فکر که دا بله خو درنه پاتې شو په دا پاتې پسې مه د شانه منډې وایه او هر یو زمن لري د دغه څه معنی ده وایي دا معنی د چا د دنیا سره داسې محبت ده لکه د اولاد چې د مور و پلار سره محبت وي او د چا د آخرت سره داسې محبت ده لکه د اولاد چې د مور و پلار سره محبت وي نو ته د آخرت زوی د ځانه جوړ کړه د آخرت محبت په زړه کې پیدا کړه د دنیا زوی د ځانه مه جوړوه علامه یې وایي دا ده څوک چې د دنیا زوی وي چې دنیا ګټه پیدا کېږي موقع په لاس ورشي فرض لمونځ هم په پرېږدي روژه هم په پرېږدي بل عبادت هم پرېږدي سړي ته ګاک دکان ته ودرېدو د 50,000 روپیو سودا کوي هلته اقامت شروع د غږ اوري د جمعتای بازارو دکانداران اکثره دغسې که نه جمع پرېږدي چې دا ګاک مې د لاس نه وځي دغه د دنیا زوی ده او که نه چې 1,00,000 روپۍ ګټې خو چې اذان دې واورې د دکان دې بند کو روان شوې جماعت ته دا د آخرت زوی ده هر عبادت هر حکم دغسې ده او بیا پایده یې موږ خبرې ګورې نن د عمل موقع ده حساب نه در سره کېږي کار وکړه کار
قیامت ورځ د حساب را روان ده خو که نن د عمل ونه کو د دنیا زوی شوې د دنیا دپاره د عمل کو د آخرت زوی نه شوې چې د آخرت دپاره د عمل کړی نو آخرت بصیر بیا حساب در پاتې وي ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم د هر نعمت بیا پوښتنې پسې را روانې دي نور به ځای په ځای باندې راځي هغه به بیا حالت پسې ذکر کوو ټول به دلته نه ویایو بل د امیدو په باب نبی علیه الصلاة والسلام یو مثال ورکړ یو نقشه یې جوړه کړه داسې 4 خطونه یې وایسته بیا په دا مابین کې داسې خط وایسته دا 4 خطو یې د باندې وایسته ماشي کې عکس شته بیا دا مابین کې کنکي داسې عکسونه خطونه ورکړه بیا یې ویلې دا د مابین خط دا د انسان مثال ده دا پراتاو چې دا د عجل د عمر مثال ده خو د باندې چې وتلی هغه امید ده سبا تمري د 100 کلو خیال لري چې مارکیټ می جوړ وای بیا به می زوی چی خوري بیا به ملمسای چی خوري بیا به می کډوسای چی خوري یو ته خیالي ودونه کوي ځایونه ورته جوړي په یو سوچ کې لګي او په د مابین کې حوادث دي دغه مرض نه خلاص په دغه لګیا دغه مصیبت نه خلاص په دغه لګیا دا تنبیهات دي دا ټول د مرګ لپاره تنبیهات دي خو موږ مرګ ته څو ورته نه لويږي چې یا د کینسر نوم را باندې کېږدي بیا رنګ زیړ شي ذاتي یا چې ویل چې هلته لیار درته نیولی د وژنې دی بیا رنګ زیړ شي ساعت په ساعت موږ ته دمکۍ دي د مرګ زیرې دي نو اوږدوالی د امید طول العمل دا د ګناه نه ده طریقه محمدیه ما درته ویلي وو که اخیستي ملګري شرح شته مدمر مولوي صاحب دغه طریقه محمدیه پښتو ته هم ژباړلې ده په پښتو باندې هم لیکلې ده ټوله تقریبا ترجمه کړې ده دغه شیان چې وګوري بیا سړي ته د ګناه انداز معلومیږي